درې جنکو د یو هلک سره یو عجیبه کار وکړو. یار دا واقعه په خیبر پښتونخوا کې راغله، خو زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ښه د هلک سره چې کوم کار کړی دی که نه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. د دې علاقې نوم ځکه نه اخلم که نه چې د علاقې بدنامي کېږي، خو دا ویډیو راسره مکمل وګورئ که نه. د جنکو چې د هلک سره کوم کار کړی دی که نه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو دا واقعه په خیبر پښتونخوا کې راغله. درې جنکۍ وې که نه، د هلک به ډېرې زیاتې تنګولې. دا جنکۍ چې دا به کالج ته تللې، خو دا هلک به ورته په لار کې کېناستلو او دا جنۍ به په مخه بلیک میل کولې. دا جنۍ چې نو ډېرې زیاتې تنګې کړې، نو دوی هم یو سوچ وکړو چې دې هلک ته موږ داسې سبق وښیو که نه چې دا به بیا همیشه دپاره یاد ساتي، همیشه به چې نور هلکان چې دی نو جنکۍ بیا داسې نه تنګوي. ملګرو دې جنکو چې دی نو د هلک ترین وکړو چې ته راشه موږ ستا سره میلاویږو او زموږ ستا سره کار دی ضروري. نو دا هلک هم ډېر زیات خوشحاله شو که نه چې زما کار وشو، زه ښایسته جنکۍ وي نو زه به ورسره میلاو شم او خپل لینډ به ورسره جوړ کړم. ښه دې هلک خو داسې سوچ کړی و، او د جنکو چې ورته کوم پلان جوړ کړی و که نه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. موږ د ټول لپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی چې کله چې دا هلک چې دی نو خپل ګاډی کورس سټارټ کړی دی، خوشحاله دی، ځان یې بالکل برابر کړی دی، او دغه جنکو چې دی نو دوی ورته ځګی ښوولی چې دلته راشه موږ ورسره چې دی نو ډراپ کړه. دغه جنکۍ چې د هلک ګاډي ته ختلي دي، چې کله د هلک سره ګاډي ته ختلي دي، نو دغه جنکۍ لګېدلې او دا هلک چې دی نو والی دی مکمل طور باندې ختم کړی دی، د دنیا نه یې رخصت کړی دی. ملګرو بیا دغه جنکۍ چې دی نو دا لګېدلې دي او د دې ګاډي نه چې دی نو سیده دانګلې دي او کوز شوي دي او تښتېدلي دي. دغه هلک چې دی نو بیا هسپتال ته هم یوړو، چې دی کله هسپتال ایمرجنسي ته یوړ، خو په دې هلک کې هېڅ هم نه و، دی مکمل طور باندې ختم شوی و، د دنیا نه رخصت شوی و. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. له اکثر چې دی نو هلکان یوه جنۍ ویني، نو په هغه جنۍ پسې بیا لګېدلي او هغه تنګوي. یوه جنۍ چې هغه نه غواړي، او بل دا چې هلکان یې ډېر زیات تنګوي، یوه مجبوره شي بیا ورسره داسې کار وکړي. ملګرو نو چېرته هم داسې نه ده پکار چې یوه جنۍ ښکلي خامخا چې دی نو هلک په هغه پسې ورپسې شي او هغه به تنګوي او هغه زندګي به تباه او برباد کوي. هر سړی چې نو په خپل عزت باندې خفه کېږي، که چېرته که نه د یو سړي لور وي، نو هغه چېرته هم نه غواړي که نه چې زما دا لور چې دی نو چېرته دې بدنامه شي او چېرته چې دی نو داسې کار دې وکړي. او داسې چې چېرته هم مجبوره کول نه دي پکار. دغه جنکو چې ورسره کم کار کړی دی که نه، دا په خیبر پښتونخوا کې واقع راغله، تاسو سوچ هم نشئ کولی. ولې چې هغه جنکۍ هم تنګې شوې که نه، چې هغه یې ډېرې زیاتې بلیک میل کولې دې هلکو، نو هغه اخر کار ورسره داسې وکړو. ملګرو نو جنکۍ چېرته هم مه تنګوئ که نه، پکاره چې له اول خو چې ستا یوه جنۍ خوښوي، پکاره چې رشته پسې ولېږې، چې رشته پسې ولېږې چې نه یې درکوي، نو بیا دې په قلار یې کښېنه. او دا اوس چې کومه کیسې روانې دي که نه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. د دې نه چې کومه کارونه کېږي که نه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. اوس چې دا واقعه دې لپاره زموږ د ټول لپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی که نه، چې یوازې چې دی نو دا ټول انسانان دي. جنکۍ چې دی نو دا هم د خدای مخلوق دی، دې ته به چېرته هم سپک نه ګورئ، دې ته به لایټ نه ګورئ چې تاسو چې دی نو بس جنۍ دې خوښه کړه، جو هلک ته هېڅ هم نشته دی. که چېرته جنۍ وویل چې زما دا هلک خوښ دی، نو جنۍ ته بیا چې دی نو هغه ولي و چې دا غلطه ده او دا قصه وله ختموي. نو چېرته هم داسې نه ده، جنۍ خوښه وي د یو هلک، نو پکار چې هغه وله واخلي او د هغه زندګي برابر کړي. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت و، د نورو ملګرو سره ضرور شیر